له غور څخه بد خبر طالبان په غور کې د سیلابونو له امله د مړه شوي شمېر 70 ته لوړ شوی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه ویلي په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړه شوي شمېر 70 کسانو ته لوړ شوی دی. د دغه ولایت سیلاب ځپلي هم وایي درانه ځاني او مالي زیانونه ور دي. د غور ولایت د پاسبند ولسوالۍ اوسیدونکی احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ډیر مالي زیانونه یې اړولي دي. د خلکو کښتونه یې له منځه وړي، یو شمېر دوکانونه یې له منځه وړي، د خلکو کورونه یې ویجاړ کړي دي. دغه راز د دې ولایت د لالو سرو جنګل ولسوالۍ اوسیدونکی قادر وایي زموږ کلي کې زما د کاکا زوی کور ته سیلاب راغلی و. ټول کور یې له اوبو ډک و، کرنیز ځمکې یې غنم او رشقه کرلي وو، ټول خټه شوي دي. سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. په وروستیو سیلابونو کې فاریاب ولایت کې هم نږدې 70 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. فاریاب ولایت کې د طالبانو حکومت د والي ویان اسمت الله مرادي پرون رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د مړه شویو شمېر 60 کسانو ته رسېدلی دی. د فاریاب سیلاب ځپلي هم دوی ته د بیړنیو مرستې غوښتنه کوي. په فاریاب کې د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکي روحاني په یادې ولسوالۍ کې د اوښتو زیانونو په اړه وویل په تېره اونۍ کې 2 ځله د سیلابونو له امله په دې ولسوالۍ کې شاوخوا تر 80 کورونو زیات ویجاړ شوي دي. نږدې 500 څاروي تلف شوي، خو تر اوسه په دې اړه د کوم مرستندوی بنسټ لخوا مرسته نه ده شوې. مخکې تر دې د ثور د میاشتې د 21مې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونو کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول.